ګرانو کتونکو ستړي مشئ. د هندي سینما د پښتون فلمي ستوري شاهرخ خان له لوره څخه جوړ شوی فلم پټان چې په نړۍ کې نوی ریکارډ ثبت کړی دی، په 19 ورځو کې یې کابو 900 هندي کالدارو په مقدار باندې بزنس کړی دی، چې دغه یو نوی ریکارډ دی. په نوموړي فلم کې شاهرخ خان د پښتنو هغه مثبت اړخ نړۍ ته د وړاندې کولو هڅه کړې ده چې پښتانه یو مترقي او پرمختللی قام جوړېدلو هڅه کوي. دغه پرامن خلک دي او له ترهګرۍ څخه ډېر لرې ګرځي، بلکې نوموړی قام د ترهګرۍ قرباني جوړ شوی دی. پر دې فلم باندې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه پښتنو لیکوالانو، ادیبانو او فلمي ستورو شاهرخ خان ته د مننې پیغامونه استولي دي او له نوموړي څخه یې مننه کړې ده چې ده خپله هڅه کړې ده چې د پښتنو پرامن اړخ نړۍ ته وښایي. له ملتیا نه مو نړۍ مننه.